د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د علماو څخه یوه غوښتنه کړې. دغه غوښتنه څه ده ملګرو؟ که غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد کابل کې د عالمانو غونډې ته وویل د ستونزو حل لپاره فتواوې راکړئ. د طالبانو دفاع وزیر په کابل کې د دیني عالمانو ناستې ته په خبرو کې له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د ځینو ستونزو د حل لپاره فتواوې ورکړئ. خو ملا محمد یعقوب مجاهد دا په ډاګه نه کړه چې د کومو ستونزو د حل لپاره له دیني عالمانو فتواوې غواړي. ښاغلی مجاهد چې د طالبانو تحریک د بنسټګر ملا محمد عمر زوی دی، په خپلو خبرو کې بیا د غونډې له ګډونوالو غوښتنه کوله چې د شریعت په چوکاټ کې په ډاډه زړه نیمګړتیاوې د طالبانو حکومت ته په ګوته کړئ او حل لارې یې ور وښایئ. ښاغلی مجاهد وویل هیڅ اسلامي او نا اسلامي هیواد زموږ نظام په رسمیت نه دی پیژندلی. موږ ته مشورې راکړئ چې بهرنۍ تګلاره څنګه جوړه کړو چې نړۍ مو په رسمیت وپیژني. نوموړی وایي اوسني نظام یې باید له لاسه ونه وځي او په افغانستان کې نوره جګړه نه غواړي. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.